سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. جاوید رحماني ما او تاسو ته پښتو اسانه زده کړې چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په نننۍ ویډیو کې دوستانو زه غواړم تاسو ته په کمپیوټر کې ډېر یو زبردسته شانتې ټریک یا تخنیک وښیم. کله چې تاسو غواړئ په خپل کمپیوټر کې په ډیسکټاپ باندې یا په بله برخه کې په یو کلیک سره وغواړئ په سلهاو فولډرې جوړې کړئ، نو د همدغه تخنیک لپاره ما د ویډیو غوښتله چې تاسو ته برابره کړم. نو ویډیو وګورئ، ډېر اسانه دی. یو کلیک سره تاسو کولی شئ چې په خپل ډیسکټاپ یا په خپل سکرین باندې په سلهاو فولډرې جوړې کړئ، په هر یو فولډر کې خپل مواد ور واچوئ. نو د دې لپاره دوستانو زه راځم چېرته سټارټ مینیو ته راځم او دلته کې لیکم CMD یا کمانډ پرامپټ، دا را خلاصوم. تر کمانډ پرامپټ را خلاص شو دوستانو، دا به زه د بره برخه کې تاسو منظم سیټ کړم تر څو تاسو ته معلوم شي. زه غواړم فی الحال په ډیسکټاپ باندې تاسو جوړ کړم تر څو تاسو په سکرین باندې واضح معلوم شي. CD ډیسکټاپ مطلب انتخاب کا یا سلیکټ کا ډیسکټاپ او دې نه وروسته کې انټر پریس کوم. دوستانو زما سره ډیسکټاپ انتخاب شو لاندې. اوس زه ورته دلته لیکم MD، څه مطلب میډ ډایرکټري یعنی جوړ کړئ فولډر، او دې نه وروسته تاسو کولی شئ چې خپل فولډر ته مختلف قسم نومونه ورکړئ. ما دلته کې تیار نومونه برابر کړي دي، دا به زه داسې کار وکړم، دې ځای نه به یې را کاپي کړم، کنټرول C را کاپي مې کړو او را بشم دې برخه کې رایټ کلیک دلته کې به پیسټ کړم او اخر کې به صرف یو انټر پریس کړم. د یو انټر نه وروسته وګورئ چې تاسو سره په ډیسکټاپ کې همدغه عمره نومونه چې ما دلته لیکلي دي ټول باندې به فولډرې جوړ شي. وګورئ دوستانو په یو کلیک سره زما سره په ډیسکټاپ کې دومره ډېرې فولډرې څه شوي جوړې شوي. اوس که چیرې تاسو غواړئ دوستانو چې دغه فولډرې بیرته ډیلیټ کړئ، نو ډېر اسانه طریقه ده. RD به تاسو ولیکئ، RD مطلب ریموو ډایرکټري، او له دې نه وروسته کې همغه د فولډر نومونه به دوباره دلته پیسټ کړئ او بیا به انټر پریس کړئ. نو وګورئ دوستانو چې په یو کلیک سره ټولې فولډرې د ډیسکټاپ نه ډیلیټ شوي. نو دا و دوستانو د CMD یو نوې طریقه چې ما تاسو ته په نظر کې نیولې وه. امید ده چې څه به مو زده کړي وي. او دوستانو په یاد ولرئ چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل تڼۍ هم کېکاږئ تر څو تاسو په راتلونکو کې له نوي ویډیوګانو نه خبر اوسئ. مننه.